بسم الله الرحمن الرحیم. بعضې مسائل بیانول او مخکې کلاسونو کې مخکې درسونو کې موږ د هر یو مسلې وضاحت پوره وضاحت هغه موږ کړی دی. نن یو بله داسې یوه اهمه مسله ده چې اکثریت زموږ په جماعتونو کې بلکې عام خلق هم په دې بیماری بیمار دي. یو طرف ته وګوري چې فرض موږ د فارا ټایم چې دی 2 منټه پاتې دي یا 1 منټ پاتې دی یا غلط بدلږي چې په دې 2 منټو کې یا 1 منټ کې زه د خپل موږ د سنت دانشم برابرولې خو بیا هم هغه ودرېږي او فرض هغه رکعات هغه ځان نه خراب کی یا هغه تکبیر الله د فرایض او هغه ځان نه خراب کی او دغه سنت ته ودرېږي. آیا د دې مسلې چې آیا په دغه وخت کې د سنت څه حکم دی؟ آیا په دغه وخت کې یو سړی نفل کوي یا سنت کوي؟ آیا د دې د نفل کېدل دا جایز دی او کنه دی جایز؟ د مونږ کوون کې د رفقار دی چې د مونږ نه مخ کې وګوري د فرض د مونږ د ټایم نه مخ کې وګوري چې آیا زه په دې وخت کې زما د سنت یا زما د نوافل د دې فرض ته رسی او کنه رسی. کچره د جمعات وخت نږدې وي با جماعت چې کما جمع ادا کیږي کدا هغه وخت نږدې وي او د سړی ته پته لګي چې سبب کې د خپل سنت کولې شم خو لیکن بیا هم لګه شان خطر لرم نو دلته پکار دي چې دغه صف اولنی صف یا د دویم خلکو ته ګوري هجوم ته د خلکو دی ګوري د خلک ډیر وي نو دا سړی د بالکل په آخري صفونه کې یو اړخ لودريږي او کچرته نه خلک کم وي نو دریم څلورم صف کې دا سړی ودريږي دا سينه چې اول صف کې خلل راشي نو کله چې اول سب کې دا سړی ودرېږي او دلته جمع ودرېږي اقامت وشي نو خلک هغه لره دویم سب کې ولاړ نو په اول سب کې خلک هغه ځای پرېږدي دا ځای پرې ښودل ټیک نه دي. دې وخت کې د دې مخکې سړي لره پکار دي چې د مخې ته ودرېږي دا مخکې ودرېدل د لپاره جایز دي یعنی دا د مخې ته تېرېدل څه ګناه نه ده. دغه وخت کې دا سړی دغلته ودرېدلی شي. اوس که د جماعت د لومبي رکعت د تللو یاره پیدا کېدله دینه مخکې د جمعات یعنی د اول رکعت د جمع یره نه وه د پته و چې زه رسېږم هغه ځای ته خو د دې نه پس که ته پته ولګېده چې اوس اول رکعت نشم راګرهولی نو ده لره پکار دی چې دا سنت پرېږدي دا نفل پرېږدي او دا وروستو وکړي. دویمه خبره دې ځای کې لږه یاد ساتئ هغه دا ده که یو سړی د سنتو په نیت باندې ودرېدلی دی یا د نفلو په نیت باندې ودرېدلی دی او دلته جمع ودرېدله نو دا دې په دې 2 رکعاتو سلام وګرځي 2 رکعات لري پوره کی په 2 رکعاتو دې سو کی سلام دې وګرځي. که چرته دا سړی په دې 2 رکعاتو باندې سلام ونه ګرځول او دریم لپاسې دو بیا په دریم باندې نو دا موږ بیا نکېږي دلته پکار دی چې بیا 3 رکعات سکی داغه سره پوره کی. داغه سره یو لازمی خبر ادا ده د جمعې ورځ ده د جمعې ورځ ده او خلک د جمعې سنت کوي د جمعې پرز باندې د فرض نه مخکې سنت کوي او دلته امام خطبه سٹارټ کړل امام خطبه شروع کړل دا سړی چرته په اخري قاعده باندې ناستو 3 رکعات وسدي وکي دا سړی خپل مسکوره کی که چرته دې سړی 3 رکعات کړي 3 رکعات دې ورسره پوره کی. اوس دا سړی داسې حد کې دی چې امام دلته خطبه سٹارټ اخري او 2 رکعات کړي او دویم بالکل اخري سجده کې دی نو دا دې په دې 2 رکعاتو سلام وګرځوي او خطبه ته وکیږي نو دا دې 2 رکعات وکي او دا غیر پس کې بیا د سنت کوي نو دې کې هغه ته اجازه ده ځکه چې د فرض نه پس چې د سنت کې د لشي سوا د سحر موز نه د سحر موز یو سړی فرض موز کو او دا غیر پس دا سړی څه کوي سنت کوي نو د نه پس سنت نه کوي ځکه د دې قضایي بیان راړي دا سړی په دې باندې پوهې د دومره پورې فقهاو لیکلي دي چې دا سړی په دې پوهېږي چې زه قاعده اخري راګرهولی شم بیا مې د خپل سنت وکړي د سهار دا سنت دی بیا هم وکړي خو لیکن که چېرته سنت سلام وګرځي او د هغې نه پس دا بیا پاسي سنت کوي نو دا سنت یو سړی دی هغه ځان له عادت جوړ کړی دی نو عادت والا به نه کوي. یو سړی یو ورځ ته خطا شو داسې 2 ورځې ته خطا شو نو خیر دغه دې وکړي خو چې که چېرته روزانه د سړي عادت وي نو هغه د ځان د دې نه وساتي. بله خبره دا ده چې د دې په باره کې علماء دومره لیکلي دي د دې سحر د سنت په باره کې
که چېرته یو سړی د هغې نه پس ناسته کوي په خپل ځای باندې، دا اوس نفل ته خبره کنورټ شوه، سنتو نه نفلو ته واوړېدله. نو بس دا بیا وروسته چې نور راوخي د هغې نه پس بیا دا 2 رکعاته دې وکړي، لکه څنګه سړی د اشراق لمونځ کوي یا د سحر 2 رکعاته چې دی د صلات ضحا کوي، نو بس دغه شان دې وکړي، دغه حکم یې پاتې شو. خو بیا به باقي د دې د سنتو حکم پاتې نه وي. دغه یو خبره وه. دې ځای کې یو خبره بله ده، بعضې خلک وایي چې یاره مونږ مونځ رانه قضا شي، ټایم رانه ختم شو، نو آیا مونږ به د سنتو قضا راړو که نه به راړو؟ صرف د فرضو به راړو. نو د فرضو قضا لازمي ده، دا به راوړي. هر چې د سنتو قضا ده نو سنتو قضا نشته. یو سړی وایي چې زه کوم نو نفل دي، سودی کې نفل مونځ به وشي ده، خو لیکن د سنتو قضا نشته دی. دا یو څه مسله مطلب چې لږ ماسپښین امام زمونږ نه ودرېده مونځ ته او مونږ 4 رکعاته سنت نه دي کړي، یا داسې جمعې پر زمونږ چې کوم مخکې سنت دي هغه نه دي کړي او امام ودرېده مونږ هغه سره جمع وکړه، نو د هغې نه پس ته آیا دا سنت کول دا بس د نفلو په حساب دي که نه؟ مطلب دا هغه سنت دي چې دا هغه سنت مؤکده دي، ځکه د دې وخت خو اوږد دی که نه. ته وګورې د ماسپښین دا وخت خو شته اخوا که نو دی کې دا چې ته کوې نو دغه سنت کي ادا کي. پوهېږې په خبره باندې صرف د سحر په لمونځ کې دا خبره بدلېږي. د سحر چې فرض وشو د هغې نه پس ځکه د هغې په باره کې راځي چې لا صلاة بعد الفجر، د سحر د لمونځ نه پس بل لمونځ نشته چې دین او هغه وروستو چې کوم دی هغه بیا نفل دی. او د ماسپښین د لمونځ چې کوم سنت دي د هغې ترتیب څه دی چې مطلب ستا نه ړومبي 4 پاتې شو او ترتیب دا ضرورت چې یو سړی فرض لمونځ وکړي نو ښه خبره داره چې اول یې 2 رکعاته سنت وکړي او د هغې نه پس دې دغه 4 رکعاته څه وکړي سنت وکړي، ځکه اصل ترتیب کې ګډوډوالی راغلی. خو دا آخري ترتیب ولې خراب دی؟ د فرضو نه پس چې کوم 2 رکعاته دي نو د هغې ترتیب خو به خراب نه شي که نه، او مخکینی خو خراب شوی دی که نو دا ورته نه خرابوي. اول به دغه 2 رکعاته د هغې نه پس بیا دغه 4 رکعاته که سړي دا بل شان مغلوب بیا هم کېږي، خو لکه هغه ترتیب کې بیا بالکل خلل پیدا شي، ګډوډوالی به راشي. واخر